نامه چې ډېر مهربان او رحم کوونکی دی. ټولو قدرمنو کتونکو او اوریدونکو تاسو چې په دې وخت کې موږ په ژوندۍ بڼه ګوري او که څوک بیا موږ وروسته ګوري، ټولو ته ډېر زیات سلامونه او درناوی. ملګرو که څنګه چې تاسو تجربه ده، ما سره په سټوډیو کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند خیبر پښتونخوا نایب صدر سلطان شیراني صاحب را سره مېلمه دی. د هغې سره به موږ د بنو جرګې په اړوند خبرې کوو. د هغې څخه به پوښتو. هغې ډېر زیات په خیبر پښتونخوا کې د دې جرګې لپاره ډېر زیات کار کړی دی. ډېر زیات مېلمنو ته بلنه ورکړې ده، د هغوی سره کتنې کړي دي او ډېر پښتانه مشران، تجاران لکه ډاکټران، انجینران په دې ټولو باندې ګرځېدلي دي او ټول دغه د بنو جرګې ته راغوښتلي دي چې دغه جرګه به په 11 12 په 13 باندې په بنو کې کېږي چې مشري یا دغه کوربتوب د پښتونخوا ملي عوامي ګوند په غاړه دی. نو دوی دا ډېر کار کړی دی. دا یو نوی نوښت دی. انشاءالله تعالی دغه شان به پښتانه سره راټولېږي او د هغې په اړه خبرې کوي. زه به د هغې لاول به لومړی به شیراني صاحب تاسو ملګرو ته سلام وکړئ، نو بیا به وروسته ستاسو څخه زه ځینې پوښتنې بیا د خیر سره شروع کوم او بندی کوم. غونډو لیدونکو ته سلامونه او احترامات. مننه. هیله لرم چې روغ جوړ به وي. شیراني صاحب دغه د بنو جرګې ته خو ډېر لږ وخت پاتې دی، نو څنګه ستاسې تیاری نه ورته مکملې شوي دي په خیر سره؟ بسم الله الرحمن الرحیم. زماني صاحب د بنو جرګه په باره کې خو د جرګې په باره کې خو زموږ د پارټۍ چیرمین، زموږ مشر محبوب چیرمین پښتونخوا ملي پارټۍ محمود خان اچکزۍ دې جرګو په باره کې له څو کلو وړاندې دا خبره کړې وه چې د پښتانه قام لپاره د یو درې جرګو ته دا قام اړتیا لري چې هغه به یوه جرګه په پاکستان کې د پاکستان د پښتنو سي، یوه به بیا د لر او بر د پښتنو لویه جرګه په افغانستان کې سي، درېیمه جرګه به بیا په جرمني کې د جرمني په جرګه باندې د لکازي صاحب سره هم خبرې شوې وي. هغه هم ورته ویلي چې باید چې دا په یورپ کې وسي. نو د هغې په سلسله کې دا کیسه له ډېره وخته روانه وه. بیا د زموږ عثمان شهید چې په کومه ورځ شهید شو او په کومه ورځ د جنازه وه، په جنازه کې بیا د دغې جرګې بیا په هغه جرګه کښې اعلان وکړه چې باید دا موسم برابر شي، په بنو کې به موږ یوه جرګه د پښتانه لوی جرګه کړو. د پښتانه د پښتنو د ستونزو، د ستړو، د ورکو، د وسایلو، د شتمنو لپاره چې د دغو لپاره پښتون کوم راسي او د قبیلو مشران، ملکان، پوهان، جرنالستان، یعنې له هرې مکتبه فکر څخه خلک چې راسي دا به کښېني سره او دا به یو خبره یو ښه پرېکړه وکړي او پښتانه قام ته په لاس ورکړي. دا جرګه چې ده د دغه کوربتوب پښتونخوا ملي پارټي کوي، د دغې فیصلې به پښتون قام کوي. په دا کې د هر ګوند، د هر مکتبه فکر خلک دا به راځي. په دې دا نه جلسه ده، نه سیمینار دی، نه تقریر دی، دا نه د یوې ورځې ده، نه د یوې ګنټې ده. دا پوره 3 ورځې پرلپسې پر 11 12 14 دا 3 ورځې به پښتانه قام، مشران، ملکان، خانان او د هر مکتبه فکر خلک کښېني. د دغې لپاره به یو لایحه‌عمل جوړوي او دا لایحه‌عمل به پښتانه قام ته وړاندې کوي چې زموږ به د آینده راتلک پر دغه لار وي. دا به په یوه زړه او په یوه خوله وي. او لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې له څلوېښتو کلو نه په افغانستان کې کوم ناورین راغلی دی، هغه د ډیورنډ لاین که له هغې خوا دی او که د ډیورنډ لاین له هغې خوا په دا زموږ قبایلي سیمې، دا زموږ چې کومې 8 جلسې وي په دغو کې دي. نو د دغې وجې موږ ډېر د بدحالۍ ښکار یو. د دې لپاره د جلسو د دې جرګې ډېر ضرورت و او پښتانه قوم یې دا ضرورت محسوساوه او دا واحد جرګه ده چې زه د سوشل میډیا له لارې یا د پریس یا د الکترونیک میډیا له لارې زه دا ګورم چې په دې کې یو سړی هم اختلافي او بیان نه دی کړی. حالانکې نن سبا خدای دی چې
چې ته د اسلام خبره کې باقي هم خلک نیوکې، لیکن د جلسې په باره کې د پښتنو ډېر ښه ریسپانس دی. ډېر ښه. دا لکه ستاسې د معلوماتو مطابق چې د دې به یو په لوی افغانستان کې به هم د دې جرګې دوام کېږي انشاءالله تعالی، او بل دا کار دی چې په جرمني کې هم دی ځکه ښه دی، ځکه د افغانستان ډېر قدرونه او د پښتونخوا هغه هم په یورپي یا په دې بهرني هېوادونو کې ژوند کوي، نو د هغې پوهان به هم په دغه شان جرګو کې ګډون وکړي او خپل وړاندیزونه خپل هغه فکرونه به د نورو پښتنو سره شریک کړي انشاءالله تعالی. که بیا یوه لاره موږ پیدا کړو دا به ډېره ښه. ملګرو لږ شان د شکایت کړی ماته ویله چې د مېلمه او غږ چې دی وایي لږ سم نه راځي، وایي لږ شغار یې کوي. دغه یوه ستونزه پکې ده، خو زه خیر موږ به بیا ګزاره به کوو، ملګرو ګزاره وکړئ، ځکه چې بیا هم ځینې وخت کې هلته نېټ ضعیف یا کمزورې یا دلته څه ستونزه، نو ځکه دغه چې دی شیراني صاحب دا پښتونخوا نه موږ سره اوس په دې وخت کې اړیکه نیولې ده. شیراني صاحب تاسې خو ټولو ګوندونو ته د پښتنو دعوت ورکړی، د دې نه علاوه خو هغه نورو ګوندونو ته خو دعوت نه دی ورکړی چې هغه لکه پیپل پارټي دي یا دغه د نواز مسلم لیگ ګوند دی، د هغې د پارټي نه خو پښتنو ته دعوت لکه بلنې ورکړي دي، که نه یوازې هغه ګوندونو ته بلنې ورکړي دي یا دغه ګوندونو غړو ته بلنې ورکړي چې صرف د پښتنو سره یا ملتواله سیاست کوي، لکه څنګه لکه هغې ته تاسو بلنه ورکړې ده؟ زماني صاحب دا د غونډ پښتانه جرګه ده، دا د هر پښتون چې په هر ګوند کې دی یا دا کې چې په د مسلم لیگ نواز په ګوند کې کم پښتانه د خیبر پښتونخوا کې یو د داران دي، هغو ته هم موږ دعوت ورکوو. په دې کې موږ دا موجوده حکمران پارټۍ چې د دغې خلکو ته هم ورکړي، پارون هم د دوی یو فیډرل منسټر دی الیامین ګڼهپور، هغه ته به دعوت ورکړه. هغه زه به کوشش کوم د پښتنو په دا ګډون په دې لویه جرګه کې زه هم ګډون وکړم. د یو فیډرل منسټر دی د الیامین ګڼهپور یې بولي، هغه ته مو وکړئ. په دې کې چې که د نواز ګروپ دی، که د پیپلز پارټۍ دی، که د جماعت اسلامي دی، له هغه ګوندونه دي چې هغه د ملتپال او قوم پرست یعنې پښتنو سیاست نه کوي، ملکګیر سیاست کوي، لیکن د هغو د داران په هغه کې چې کوم د داران پښتانه دي هغه ته موږ دعوت ورکړی دی، وارې ورکوو، ور به انشاءالله هم ګډون پکښې کوي. داسې خو فکر چې د دې لکه د دې جرګې طرحه به اصلا څه وي، داسې دام پکې شته لکه چې د پښتو ژبې د رسمي کېدلو یا نه د دفتر ژبې کېدلو په پښتونخوا کې او جنوبي پښتونخوا کې، د دې لپاره هم تاسې څه په دې جرګې داسې څه لري چې هغه دغه پښتنو ته وړاندې کړي چې دغې دپاره هم کار وکړي؟ دا خو د دې لپاره موږ د دې صوبې ادیبان، لیکوالان او پوهان خلک رابللي دي چې په دا موږ هغه سړی رابللی دی چې څوک د مثال د پټرولو د ډرینګ په باره کې، د معدنیاتو په باره کې، د اوبو په باره کې، د جنګلاتو په باره کې، له نور چې کوم زموږ په وطن کې نعمتونه دي د هغې په باره کې څه ماهرین دي هغه هم راغوښتي دي. نو د دې سره خو دا تړلی دی چې د پښتو ادیبان به راځي، د پښتو پر ژبه چې کوم خلک کار کوي هغه به راځي، نو هغه به په دې کې شرکت کوي. دا به د کوم فیلډ چې کوم ماهرین دي هغه به راځي، هر خلک ګډ خلک به راځي، دا پوهه به سره شریکوي، د دې لپاره به یو لایحه‌عمل جوړوي او یو ښه دروند پیغام به د ملک په دې ملک کې موږ پښتون د ډېرو سرو زرو د خزانو مالکان یو، لیکن موږ یې واکداران نه یو. په دې کې موږ ډېر لوی موږ د دریای سیند په پښتو کې موږ اباسین یو. اباسین معنا د دریابونو پلار، د دریابونو پلار یعنې اباسین موږ لرو، خو ثوابه یې راواخه بیا تر غازي خان پورې د دغ پر څنګ باندې پښتانه کام نیستی، لیکن دوی د باران خواست کې چې خپل ځمکې په باران باندې آبادوي، یعنې د اوبه په زموږ دي، له لوی افغانستانه راځي، له سواته راځي، لیکن د دغو اختیار له موږ سره نشته، زموږ د جنګلاتو اختیار له موږ سره نشته، زموږ د تماکو اختیار له موږ سره نشته، زموږ ډېر لوی ګیسونه پټرول پیداوو د هغو اختیار له موږ سره نشته، زموږ خپله ژبه نه دفتري ده، نه تجارتي ده، نه تدریسي ده. موږ خو په دغه ملک کې اوسو، لیکن موږ ته خپل حقوق نه دي میلاو، موږ دې شکل کې اوسو لکه د یو اکا او د غلام په شکل. موږ د پاکستان د پښتانه ډېر لویه ابادي ده
سیکولو آبادي ده په دې ملک یعنې چې په پنجاب کې دا نور پنجاب سراکي دا نور خلک سیندیان دا د لکتیم یعنې د پښتانه برابر دا خلک نه دي پښتون له جنوبي پښتونخوا بیا د خیبر پښتونخوا بیا ما دا اندازه ده چې د پښتنو لوی ښار چې دی تر کابل او تر پېښور به هم کراچۍ لوی ښار وي د پښتنو په کراچۍ کې زیات د کروڑ آس پاس پښتانه دي دا کروڑ پښتانه نه په پېښور کې دي او نه په کابل کې د پښتنو دوه لوی دغه ښارونه دي خو تر دغه هم د کراچۍ لوی ښار دی د پښتنو نو دا موږ در په درۍ دا موږ یو کراچۍ جوړ کړه بیا مو اسلام آباد جوړ کړه بیا مو دبۍ جوړ کړه اوس یورپ جوړوو مزدورۍ په یورپ کې د خپلو لویو وسایلو مالکان یو پر خپلو وسایلو اختیار نه لري حقیقت هم داسې دی خو یو لکه د پی ټي ایم چې موږ پښتون ژغورنې غورځنګ ورته ویو د هغوی پر لټ په کراچۍ کې روان دی نو بیا به لکه ستاسې دغه جرګې که د هغوی هغه پر لټ خلاص شوی نه وي او د هغې غوښتنو ته د سیند حکومت مثبت جواب ورنه کړي نو بیا به څنګه لکه د هغوی نه لکه منظور پښتون به هم په دغه جرګې ته خو به بلنه به تاسو ورکړي تاسو فکر کوئ چې هغه به که چې د هغه پر لټ خلاص نه شي هغه به هم د جرګې ته راشي ورلات خو ناستې نن د پښتونخوا ملي پارټي یو لوی تعداد خلک یو غټ لوی جلوس له بیرغانو سره ورلات ته ورغی زموږ صوبایي صدر دی نظرجان یوسفزي د هغه په قیادت کې منظور پښتون او د هغه ملګرو ته بالکل دعوتنامې ورکړې جرګې دعوت یې ورکړه وایي موږ هیله لرو چې دوی مراد په جواب دا جرګه کې به دوی شرکت وکړي د پرلاتو دوام لري کېدای شي دا وشي او زموږ خو د جرګې پروګرام 3 ورځې دی موږ هیله لرو چې د دې لپاره به منظور هم انشاءالله شرکت وکړي د پښتانه کام د څلوېښتو کلو چې کوم ارمانونه دي احمدشاه بابا په زمانه کې چې کومې جرګې د پارلمنټ بنیاد د دې جرګې ښی دي زموږ د پښتنو جرګه چې د هغې بعد د دورې زورورې جرګې چا سټپ نه و اخیستی پښتونخوا ملي پارټي دا اعزاز حاصل دی چې د کوربتوب په شا کوربتوب کې د کوربتوب ذمهواري واخیسته او په بنو کې 3 ورځې دا جرګه کېښو چې په دې کې پښتانه قامونه د دې قبایلو مشران د اته جلسو په دې کې خټک بنوچي وزیر بیٹني کاکړ شیراني مندوخیل بابر یوسفزي پردي دا ګڼ خلک بردي په دا کې دوی خپل وړاندیز خلکو ترډیس دا موږ شریک پښتانه موږ پر یو پیج یو پر یو پاڼه یو او زموږ چې دا کمې پیښې چې موږ ته راسوي دي له څلوېښتو کلو او دا کمې دربدرۍ مو دي د هغو حل به دې کې تجویزوي دغه نه خو لکه دا د پښتونخوا د پښتون ژغورنې غورځنګ کوم دغه چې دي مشرتابه او هغه خپل لکه د خاص کر د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یا پارټي څخه ډېر زیات هغوی خوښ دي کنه لکه تاسو د هغوی په هر جلسو او په دې کې ټولو کې ګډون کوئ بل د کاکړ صاحب په اړوند باندې زه یم عثمان کاکړ صاحب یو ورځ زموږ یو پروګرام کې دعوت او ما د هغې څخه یوه پوښتنه وکړه ما ورته ویلې چې د پاکستان د قومي اسمبلی تقریبا 342 سیټونه دي چې په دې کې د 115 څخه زیات د پنجاب سیټونه دي ما ورته ویل ما دا نور چې ټول سیټونه د 3 صوبو راټول کې د پنجاب د سیټونو عمر نه کېږي که چېرته دغه آیین تطبیق هم شي د هغې مطابق هم شي خو بیا هغه څه فیصلې چې دي هغه په پنجاب کې کېږي ځکه هر پارلمان کې چې لکه هر دغه چې راځي کوم قانون چې راځي او قانون منظور کېږي نو هغه که صرف یوازې هغه د پنجاب دغه چې دی غړي وغواړي هر رقم قانون چې دی دغه ځای نه هغه پاس کولی شي او منظورولی شي په دې کې دغه نور واړه قومونه چې دی هغه خاص رول نه لري بیا هغې ما ته یوه خبره وکړه هغې ویله چې که سینټ قوي شي نو بیا چې دی موږ لکه کولی شو چې هر یو صوبې ته یا دغه صوبې قومونو ته هغه په لکه په مساوي ډول باندې به هغوی ته حق ورکړی شي خو بیا هغې سره بیا ما ویلې خو بیا که داسې دی معلومه ده چې هر ګوند چې دی هغه خو لکه سلیکټ کېږي داسې چې بېرته د فوز لکه د فوز دپاره نه هغه کوم ګوند چې وغواړي په هغې باندې ګټي او فوج کې چې دی 15 سلنه چې دی هغه خپله پنجابیان دي او هغه مشري او دغه چې دی فیصلو کولو حق چې دی هغه صرف په هغې سره دی که نه نو مالکه نه شي نو بیا هم لکه داسې پښتنو ته به داسې خاصه ګټه ونه شي خو زه بیا هم یو څه په نسبت لکه هغه ستونزه به ورسره څه حل شي
ستاسې نظر دې باره کې څه دی؟ موږ پښتنو ګوره دا د سیاسي مورچه خو موږ غټه مورچه وي او کمکۍ مورچه وي موږ دا پارټي دا موږ راینه منشور دي چې موږ هغه خالي نه پرېږدو. دا خبره ستا ټیک ده چې د پنجاب بالادستي ده، د پنجاب حکمراني ده، نور درې صوبې محکومې دي او پنجاب مقابله دا خلک موږ نشو کولی. خو داسې دی دا کله کله داسې هم وشي مثال دا اتلسم ترمیم چې پاسو په دې کې د صوبو ته د دورې خودمختیاري میلاو شوه چې دا صوبې په خپل هره صوبه له بهر ملکو سره هم د تجارت معاهدې کولی شي. نو دا د پارلیمنټ له لارې وشو. دا پارلیمنټ تسلسل دغه نمونه جاري وساتل شي او په دې کې د ادارو له طرفه مداخلت بند شي او سینټ د پاکستان دا پر څلورو صوبو باندې برابر تقسیم دی. د سینټ سل سیټان دي دا پر څلورو صوبو باندې برابر تقسیم دی. نو که د سینټ اختیارات زیات شي نو موږ هیله لرو چې دا کوم قومونه چې دي دغو ته به خپل حق میلاو شي. نو د پارلیمنټ مورچه خو موږ دا ریسک نشو اخیستی چې هغه موږ خالي پرېږدو او ټیک ده دا فلحال د پاکستان اسټابلیشمنټ ډېر زورور دی لیکن جمهوری پروسس تسلسل سے جاری وي بهتري به پکې موږ به د بهتري امید ساتو. لیکن دا وخت خو سیده او جم غونډ د جواب دی سیندیان هم دغه نارې وایي، بلوچان هم دغه نارې وایي، پښتانه هم دغه نارې وایي. خو لیکن د سینټ له لارې که سینټ قوي شي، سینټ برابره نمایندګي ده، د هرې صوبې څلور صوبې دي برابره نمایندګي ده، نو بیا به موږ ته د حقوقو اصلولو کې اساني شي. بالکل. بله مسله داسې وه لکه موږ که وګورو که نه لکه اتلسم ترمیم چې ورته موږ ویو اتلسم ترمیم باندې ثبوت حق ورکړو، خو اتلسم ترمیم کې خیبر پښتونخوا ته هم دغه نوم ورکړلی شو چې په هغې کې هم هغه په هغه وخت کې د نواز شریف د ګوند هغه ما نه خو اوس هغه نوم هېر دی، خو هغه یو غړي خپله بېرته په پنجابي تلویزیون کې یوه خبره وکړه، وایي ما لکه ورته ویلی چې د پښتونخوا یوازې مه ورکوئ، دا خیبر ورسره واچوئ. دا خیبر ورسره دې په خاطر باندې اچوو ځکه دوی ته خو معلومات دی چې هزاره ډیویژن کې دغه ځینې هندکیان پکې هلته ژوند کوي که نه، لکه دې په خاطر باندې هغې ممانعت کوو. نو دې پښتونخوا سره دومره غټې پښتونخوا نه صرف یوازې خیبر جوړ کړي، نه چې یوازې د خیبر سیمه چې ده دا د پښتنو سیمه ده، نور خلاص د پښتونخوا نو ځکه چې اکثریت ماته د پنجاب دی او هغې په دغه خپل شیطانیت یې پکې وکړو او دغه د صوبې نوم یې د پښتونخوا په ځای باندې خیبر ورکړو. بل اتلسم ترمیم نه بعد چې لکه په شریکه باندې لکه پښتونخوا ملي عوامي پارټي یا عوامي نشنل پارټي او داسې د پیپل پارټي لکه دغه بیرته د سند نمایندګي کوي، د هغوی په خوښه باندې خو دغه اتلسم ترمیم جوړ شو. خو د اتلسم ترمیم څخه وروسته خیبر پښتونخوا کې د عوامي نشنل پارټي دغه دی حکومت هغې ختم کړو، داسې یوه پارټي په حکومت کې راوستله هغه چې اسټابلیشمنټ یا چې ورته څه وایي د هغې هغه پالیسیګانې چې دي هغه په مخ باندې وړي. نو هغه کوم هغه اختیار چې و هغه هېڅ ګټه یې پښتونخوا ته راونه رسول، ځکه هغې کې خو دا و چې د صوبو هغه کوم دغه چې دی لکه کوم آمدن چې دی هغه به بېرته اکثره بې ثبوته ورکېږي، وفاق ته ډېر کم پاتې کېدو که نه، لکه هغې کې هغه برخه چې وه خو هغه لکه د کوم وخت نه چې دغه اتلسم ترمیم راغلی د هغې نه بعد هلته صحیح د پښتنو چې په خپله وسایلو باندې خپل حق غواړي لکه هغه حکومت کې بېرته هغه شان خلک نشته دی که نه، لکه دوی خو بیا خپله هماغه د چالاکۍ نه مکر نه مکرتوب نه د دې نه بیا کار اخلي. پښتانه په هر قسم باندې دوکه کولی شي، خو الله دې رحم وکړي چې پښتانه خپل حق واخلي. لکه دوی دپاره لکه ډېر زیات لکه د دې څوک د انګریزانو د وخت نه دغه د زموږ د پښتونخوا ملي عوامي پارټي لکه د محمود خان عزیزي صاحب د دې د پلار دوی ټول جدوجهد روان دی، لکه د دې کې دې خواته د غفارخان بابا مو، خو هغه څه چې د پښتنو غوښتنې دي او هغه دي هغه تر اوسه پورې پښتنو خپل هغه حقوق ترلاسه نه کړل، چې نور به څومره کلونه په دې کې تېرېږي. خو اوس دا ښه دی دغه یوه نوې جرګه چې تاسې په لاره اچولې ده، نو که دا پکې کوم دغه کار وکړي نو وبیا کېږي داسې خو مشکلات ښکاري. تاسې لکه په دې باندې لکه تاسو خواته ژوند کوئ، دا د خیبر پښتونخوا سره دا د پښتونخوا نوم سره دا خیبر پښتونخوا ولې وتړله؟
لکه په دې باندې تاسو باید په دې جرګه کې خبرې وکړئ چې موږ د خپل نوم هم صحیح را نه کړو که نه لکه دا داسې کار کوي صرف د خیبر سیمه چې ده صرف دا پښتونخوا ده خلاص دا خو د خیبر پښتونخوا نوم ته د خیبر پښتونخوا نوم ته خلک تیار نه وو. د دې لپاره د اتلسم ترمیم کې بیا پښتونخوا ملي پارټي او د عوامي نیشنل پارټي ډېر لوی کوشش او جدوجہد وکړ. نو بیا اخر دوی دا ول چې هزاره پښتونخوا به کوو. دا ضلع هزاره کې د نواز شریف په فالوورز ډېر دي. نو بیا د دې لپاره محترم مشر محمود خان دوباره ذاتي طور نواز شریف سره یې مذاکرات وکړل چې دا د هزاره د نوي د هزاره منلو وړ دا خبره نه ده. له زمانو د پښتنو ټاټوبی دی د پښتونخوا نوم وي بیا یې د خیبر پورې وتاړه. او بل دا خبره داسې ده چې په دې باره کې مشر محمود خان هم یې طالبان راغله په افغانستان کې دوی طالبان راغله ښه دي که بد دي خو راغله. اوس یې طالبان راغله اوس طالبان د په طالبان هم دا نم نه جرګه راوغواړي یا خو د دا شی په کړي چې آینده به د توپک په زور باندې حکومتونه موږ نه بدلو. د جرګې په ذریعه د اوټ په ذریعه تاسو به پته وي چې موږ خان شهید 14 کاله جیل خالي پر دې تر کړی و. خان شهید 14 کاله جیل پر دې تر کړی و چې د بالغ رایندې اوټ وشو. دا د لپاره سزا و. یعنی دا په ګرده نړۍ کې خلک خوشوي. په پاکستان کې د دې سزا و چې بالغ رایندې بنوي. یعنی په دې کې بیا خلکو ته حقوق د خلک ته هغه د خلکو د خوښې خلک اسمبلۍ ته تاسې د خلکو خبره به ورکړه. لیکن د پاکستان اسټابلیشمنټ دا نه غواړي بالغ رایندې دې لپاره د دغه یو بالغ رایندې لپاره هم خان شهید 14 کاله جیل ته کړی. اوس د پښتونخوا ملي پارټي جدوجہد له هغه زمانې شروع دی. د یو ځای د اتلسم ترمیم یا د صوبایي خود مختاري په باره کې څه نه څه قدمونه پر مخ تللي دي. او چې کومې تجربې ته وشوې د عوامي نیشنل پارټي بعد چې کوم حکومت راوست هغه بالکل ستا خبره ټیک ده چې هغه حکومت اوس د هغه بیا یې باندې شي حکومتونه نه چې راځي په حکومتونه خود عوام په مرضي د عوام په رایې چې راځي کله د عوام رایې نه مني نو هغه حکومتونه په زور په ژبه حکومتونه نه چلاږي. نو اوس د دوی دغه تجربې څلور بیا کاله تجربې د خلکو کولې د کمزورو هغه تجربې مو سخري پای ته ورسېدي دا نه چلېږي. او دوی د تیار دي یعنی مشر محمود خان واضح ولولې زه په دې حق کې نه یم چې نن عمران دی تاسو عمران بدل کې په خان راځي. زه په دې کې یم چې زه جمهوریت غواړم. زه په پاکستان کې د اسټابلیشمنټ مداخلت نه غواړم. زه د ادارو مداخلت نه غواړم. موږ شفاف انتخابات غواړو. زه دې وغواړم زما پارټۍ دې نه وګټي لیکن موږ په جمهوري توګه باندې پاکستان چلولو ته موږ په ګردمه تیار یو. په زور نه په رایې په دې باندې موږ تیار یو چې موږ د پنجابي د مور د پنجابي د خور هم حق وي د پښتانه د مور د خور به هغه حق دې ته باندې په دې نمونه پاکستان او په دا نمونه د غلام او د اکا په طریقه کې د پاکستان ولې د مشرشین تر منځه پورې محتاج یم. خدای دې ماتې ولې په بدله طریقه موږ پاکستان نه چل چې بل تاسې که نه لکه یو بله پوښتنه د دې دغه سره یو شامله کوي په دې جرګه کې ځکه تاسې هم جرګه ده ځکه تاسې کوربتوب هم کوئ چې نصاب کې دغه پښتانه مشران چې دي دوی تاریخ پکې ورګډ کړي. ځکه که پښتانه د خپلو دغه مشرانو د تاریخ څخه خبر شي خپل تاریخ ولولي د خپلې سیمې تاریخ ولولي او په دې پوه شي چې دا د ډېر وخت نه همدغه د پښتنو په خاوره باندې صرف پښتانه پراته دي او دا سیمه یا دا خاوره چا یا پنجاب یا انګریز پښتنو له په ډالۍ کینده ورکړي. دا خپله د پښتنو خپله سیمه ده او د دوی په ټولو وسایلو باندې د پښتنو واک دی چې دا پکې شامل کړي. ځکه تاسو بیا جواب راکړئ خو ملګرو دا شیراني صاحب دی چې دغه جرګې بلنې ډېرو پښتنو ته ورکړي دي. دا لکه کلي په کلي او دغه خپله منطقه کې لکه ډسټرکټ په ډسټرکټ په دې ټولو ګرځېدلی دی. دغه ټولو د پښتنو مشرانو نه ته یې دغه بلنه ورکړې ده چې په دغه لویه جرګه د بلو په جرګه کې ګډون وکړي چې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند کوربتوب کوي او د دوی په
حقوقونو او زیار باندې دا په لاره اچول شوې ده چې دا به په 11 د مارچ 12 د مارچ او په 13 د مارچ باندې به دا دوام کوي او 3 ورځې جرګه به چې په دې کې به ټول د پښتونخوا جنوبي پښتونخوا کراچۍ کې چې هغه د پښتنو یو لوی او ګډ ښار دی د هغې څخه به دې کې ډېر زیات پښتانه ګډون کوي او د پښتنو په مسایلو او د هغې په دغه خبرو به په دغه ستونزو باندې به خبرې کوي او د هغې ته به د حل لارې لټوي او بیا هم دا جرګه چې ده څنګه چې شیراني صاحب ویلې دا جرګه بیا به په لوی افغانستان کې کېږي هلته به هم دا ټول پښتانه سره کینی او د پښتنو په ستونزو باندې به خبرې کوي او بیا دوی څنګه چې ویلې چې درېیمه جرګې بیا په جرمني کې کېږي نو الله دې وکړي چې دغه ټولې جرګې کامیابې شي نو شیراني صاحب که ستاسو نه هغه سوال یې شوی نه وي هغې ته جواب تاسې راکوي پاکستان چې په 1963 کې آزاد شو نو په پاکستان کې د تعلیم ریشو کم و کم خلک چې د هندوستان را مایګریټ شو دا کم چې اوس ایم پی ایم د مهاجر ځان ته د هندوستاني مهاجر نو دا کې پړه کې خلک و هغه هر څه په اردو باندې ولیکل د مثال دوی اوس د دوی د پښتنو په سیمه کې الیکانو ته میر تکمیر او میرزا غالب شعرونه او د علامه اقبال شعرونه ورته کوي نو موږ لپاره خوشحال خان خټک له رحمان بابا له حمزه شینواری کار دې پښتنو ته دا کولای موږ یو زورور د تاریخ په زورو کلو د زورور تاریخ پښتون لري په دې سیمه کې په دې نړۍ کې څوک نه لري یعنی د بادشاہ خان د خان شهید اولاد د دوی نکانو چې یعنی نه جنا پیدا و نه د ګاندي پیدا و نه د جنا او د ګاندي پلرونه پیدا و چې پښتنو د انګريزانو سرونه ورماتول نو لیکن لبد مرغه چې هغه خلک راغله د واکمن شو دلته پر ایجوکیشن او دغه پاکستان ادارو باندې دوی پټه خلک و د اردو سپیکینګ و نو هغه د لکړو کوم ژبه چې اردو ژبه و هغه پر موږ باندې وتپل شو موږ ته ډېر لوی مشکلات دي زموږ واړه ماشومان په سلاسي په اول ورځ باندې د پنځو ژبو ته مخامخ شي کور کې پښتو یایي په مکتب کې د اردو یایي او ریاضي یایي د درې او سیاسي قرآن شریف او د قاعدې یایي هغه بیا په عربي یایي لکه څلور او بیا انګریزي هم پکې شامل دي پنځه اوس یو ماشوم هلک د څلور پنځو کلو په اول ورځ د پنځو ژبو ته مخامخ شي دا ډېره ګرانه کیسه وي نو زموږ صلاحیتونه ډېر ضایع شي چې موږ یو له پښتو د اردو زده کوو له اردو دا بیا عربي زده کوو له عربي بیا بعد خو دا په پښتو کې وایي او بیا یو انټرنیشنل په دې کې به موږ ته ډېرې اسانۍ وي زموږ ډېر لوی نقصانات له دې یو مخامخ کېږو چې زموږ خپله ژبه اختیار نه لرو زموږ خپله ژبه دفتري کاروباري او نصابي نه ده نو د دې لپاره به هم پوهان خلک زموږ ادیبان لیکچراران لیکوالان به د دې باره کې هم خپله رایه جرګې تر دې هغه په دې کې شامل دي شیراني صاحب مننه زه به په صرف دا یو څو څرګندونې یا کومنټې دا لولم بیا به د ملګرو نه خو د پاماني واخلو ان شاء الله تعالی بیا به په یو بل ښه پروګرام کې چې لکه پروګرام خو دا هم ډېر ښه وشو خو دا ستاسې اواز چې دی لږ مشکل دی ځکه ملګرو لیکلي دي ځکه اول به هم دغه ملګري راواخلم بیا به وروسته دا لیکم ځکه دې راته لیکلي دي دې ملګرو لکه ډېر خوشحاله و ستا په راتګ باندې خوشحاله دي ټولو ته ښه سلامونه ویلي دي خو ویلي دي چې لږه ستونزه په دې دغه کې شته دی اواز کې نو دې لکه دې ملګري لیکلي دا چې دی زمونږ شیرشاه سوري ورور دی وایي سلامونه مې قبول او منظور کړئ د میلمه اواز لږ خراب دی لکه هغې ته ستونزه پکې ده دغه نیټ کې به څه پرابلم یا به شي ځکه دې لا دغه کړې وه خو زه به د ابراهیم خان ورور یو دغه ویم دا څرګندونه دې لیکلي دي د بنو جرګه کې یووالی پکار دی په ښه نیک نیت اخلاص سره تګلاره او خبرو کې اختلاف راځي خو مقصد یو پکار دی چې پښتانه له هر عذاب څخه خلاص شي نو دا خو ډېر ښه څرګندونه دی دغه کې وکړه تاسو په څه نظر څرګندوئ تاسو په څرګند کړئ زه به بل کوم چا ورور کوم سوال کړی هغه به ستاسو څخه وکړم بالکل موږ د جرګه راغوښتې د خلکو لپاره د خلک چې کوم رایه کړي کوم دوی سره جوړ کړي د پوهان خلک د هر فیلډ چې کوم پوهان خلک دي
دغه کوم وړاندیزونه دوی پیش کړي موږ به هغه اعلامیه جاري کوو. دا د دوی په خوښه وي، دا دغه ولس د پښتانه ولس په خوښه. بالکل. دا یو دغه چې دی یو ورور لکه هغه د سوال باره کې لیکلي دي چې اعمال شوي کنه چې د پښتنو سیمه د پښتانه په ژوند کوي، نو هغه لیکلي دي وایي قواله خو یې لرو خو څوک به یې ومني وروره. لکه دا به هغه راته جواب کې لیکلي دي چې قواله خو دغه خاورې د پښتنو ده، زمونږ سره ده، خو لکه مقصد دا دی چې واک چې دی هغه زمونږ سره نشته. نو دې دا نظر بالکل صحیح دی. د شیراني صاحب ان شاء الله تعالی د جرګې ته چې وخت نږدې شو زه به کوښښ وکړم تاسو سره وکړم چې تاسو هغه تیارې دی به څنګه رواني به نږدې وخت کې بل پروګرام وکړو او یو چې د خیر سره جرګه خلاص شوه به خبرې وکړو، خو چې د خیر سره بل ځل راځي ان شاء الله تعالی چې دا غږ چې دی چې دا پاک دغه چې څه کده د لک شانته ډیر زیات د ستونزې پکې راځي نخلي، نو دا به د خیر سره بل ځل به ان شاء الله تعالی دې کې به لږ وخت نه راځو چې وګورو چې څه ستونزه ده دې کې هغه به دغه کوو هغه ستونزه به لوګ به ان شاء الله تعالی په ژوندۍ بنځو. نو تاسو مله پامانی وکړئ زه به د مرګورو نه خدای پامانی راواخلم. د خدای په امان، د خدای په امان. نور خو څه ویل نه غواړئ شیراني صاحب؟ خپله که زړه کې ستاسې خپله څه او تاسو ویل غواړئ په هغه ویوئ بیا به الله پاماني وکړو. نه بس د جرګې په وار حالات کې د سچویشن وخت ورځ په ورځ بدلالي، نو موږ په عوام کې په خلکو کې ګرځو، په ولس کې ګرځو، بیا د خلکو پوښتنې د خلکو نیوکې دغه معلومات غونډوو بیا تاسو سره شیر کوو وختان په وخت د جرګې پورې هم له جرګې بعد او نړۍ مننه تر بله ویډیو پورې په لوی الله جل جلاله سپارو. خیال آرام او سوکاله ژوند ولرئ.